طالبانو ته د اروپایي ټولنې لخوا د خطر زنګ. اروپایي ټولنې د احمد مسعود په طرفدارۍ څه ویلي دي او ولې طالبان بیا ورخطا شول؟ دلته یې هر څه کولی شئ وګورئ، خو له هر څه مخکې سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د اروپایي اتحادیې د پارلمان پریکړه لیک کې ویل شوي دي چې د اروپایي اتحادیې شورا او پارلمان ناستې ته دې احمد مسعود راوبلل شي. د اروپایي اتحادیې پارلمان د یوه پریکړه لیک په صادرولو د پارلمان او اروپایي شورا راتلونکي ناسته کې د ګډون په موخه د ملي جبهې د مشر احمد مسعود د وربللو غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیې پریکړه لیک 36 مادې لري. د پنجشیر په جګړه کې د پاکستانیانو هوایي او ځمکنیو ځواکونو د طالبانو مرسته کړي. په پنجشیر کې د ملي جبهې مشري احمد مسعود کوي. نوموړی تر هغه وروسته پنجشیر ته لاړ چې طالبانو کابل ونیوه. که څه هم طالبان او جبهه په لومړیو کې خبرو اترو ته کېناستل، خو د خبرو تر بې پایله کېدو وروسته طالبانو په پنجشیر بریدونه وکړل. وروسته له څو ورځو جګړو طالبانو اعلان وکړ چې پنجشیر یې په بشپړه توګه ونیوه، خو د ملي جبهې جنګیالي وایي دا ولایت په بشپړه توګه نه دی سقوط شوی او مقاومت دوام لري. په پنجشیر کې د بشري حقونو نقض او په زوره د خلکو له کورونو ایستلو راپورونه خپاره شوي دي. د احمد مسعود پلار احمد شاه مسعود هم په 1980 لمریز کال کې د اروپا پارلمان ته بلل شوی او هلته یې وینا کړې وه. هلته احمد شاه مسعود نړیواله ټولنه وننګوله او نړیوالې ټولنې ته یې د دوی پر بې پامۍ خبرداری ورکړ. دا سفر د 1980 کال د وری میاشت کې وشو او احمد شاه مسعود د همدې کال د وږي اسنبلې میاشتې په 18 ووژل شو. درنو لیدونکو، دا چې د ویډیو تر پایه را سره وای ډیره زیاته مننه. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.